والد صاحب مړ شو تاسو یو ځل وویل چې ما د ټیک ټاک نه توبه کړل تاسو بیا ټیک ټاک سازوئ چېرته څه میسیج چېرته څه ویډیو همداسې نه ده لیدلې ما تر اوسه پورې چې تاسو به د پښتنو له او داسې د آخرت یا داسې د دین ګټه میسیج ورکړه په ټیک ټاک باندې تاسو ډېر خلک ګوري نو ولې داسې نه کوئ تاسو په ټوپونو باندې مشهور وئ یو ویډیو مثال کې به یو پښتنو په نوم باندې کړی دی چې هغوی ته څه پیدا رسولي که نه صرف دغه ټوپونه موبایل دی او کور نه ته پرابلم و ځینې وخت کې تنګېږي چې په لاره چم ګاونډ کې کوڅه کې روان وي خلک درپسې اواز کوي چې دغه ټوپونه والله عجز ملنګ عبدالله پېښور کینګ دا نوم هم څنګه خیال لرلی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د خدای چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه قدرمندو ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جین دیش نغر ټي وي قدرمندو یو ځل بیا تاسو ته یو ښکلی پروګرام راوړی یو ښکلی فیمس سټار هم تاسو ته معرفي کړی دی قدرمندو ډېر وخت هم نه ضایع کومه راځو د عبدالله بھائی طرف ته عبدالله بھائی سلامونه نیکې خیلې احترامات مې ومنئ وعلیکم السلام وروره ډېره مننه بالکل قدرمندو تاسو ټول ته د یاد وي چې عبدالله بھائی د هیڅ تعارف محتاج نه دی یو فیمس سټار عبدالله پېښور کینګ باندې یادېږي عبدالله بھائی په پروګرام کې ته ډېر زیات نیکې خیلې او احترامات ویمه ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسې وروره عبدالله بھائی ژوند هم څنګه تېرېږي الحمدلله الله ډېر آسان دی عبدالله بھائی هلې ځلې د کوم وخت نه شروع کړی دی ټیک ټاک په کوم وخت کې فیمس شوی یار تقریبا دا خو ما د 18 کې څنګه راوتی وم 18 نه سټارټ ما اخیستی په پښتنو کې چې ټیک ټاک وپېژندوم نه نو بس هغې نه بعد بس وایرل شو لومبۍ شروعات تاسو د څه نه کړو یاره پرینه شروعات خو ما چې کم دی که نه ما د انډیا د ډیلاکونه ویشته خو بیا هغه مزه را نه کړه بیا خپل د پښتو ته راواړېدم یو ټوپ مې ورته وویلو اخر کې ډېر خوښ کړو تاسو په ټوپونو باندې مشهور وئ تقریبا یاره بس ما جمپینګ به کولو ما یاره زه دا یو مطلب یو کس دی که نه چې وایي زه څه ناڅه وکړم نو ما لازم یاره زمونږ نقل وکړي که نه اوچت نه اوچت ټوپ به مې والو چې هغه ریکارډ به چا ماتولو بل ټوپ به مې اوچت والو ریکارډ مطلب داسې خلک هم دې ټول ماینډ مې ورته راته وکړو دې لاله چېرته په دې ټوپونو کې خو نقصان نه دی کړی مثال کې یا چېرته لاس خپه مات شوي یا بل څه زخمي شوي سړی یاره بس ښه دی الله خیر کړی دی یو ځل نیم کې خو داسې شوي خو الله خیر کړو د عوامو دا سپورټ دونه زیات و چې تاسو ټوپونه وال یاره بس پښتانه دي که نه مینوال هم شته هر رنګ خلک شته دی بس هغې چې زمانه لایک کمنټ او دغه سټارټ شول زمانه بس نو زما لوره کوله بس دا شی ټیک دی تاسو د پیسو اورېدلي چې ټیک ټاک نه پیسې راځي دا دونه هلې ظالم کولې که څه وجوهات نه هغه هسې ګپ شپ دی که نه هغه ټول دروغ خبره ده دې کې سم نشته دا صرف دومره چې انجویمنټ دی پردي غیبتو نه پې خلاص شي پښتنو له څونه سپورټ درکړی مطمئن یې د خپلو مینهوالو نه که نه او ماشاءالله ماشاءالله پښتانه خو به زنده آباد یار څونه ایونټ څونه پروګرامونه له تاسو انوایټ شوي وي یاره تقریبا هسې خو به زیات 15-20 نه به بری چېرته تاسو یو ویډیو مثال کې به یو پښتنو په نوم باندې کړی دی چې هغوی ته څه پیدا رسولي که نه صرف دغه ټوپونه موبایل له اوسه پورې نه ولې نه ښه مزېدار ښایسته میسیج هم کوم ورته میسیج والا ویډیو هم ورته وکړم پښتنو له بیا پکې زمانه کاروباري لحاظ سره د ینګ جنریشن ته ویم چې یاره صرف دا ټیک ټاک نه دی مخکې مستقبل سوچ پکار دی که نه والد صاحب مو الله دې وبخي ژوندی او هغه به تاسو ته نصیحت هم کړی خامخا پلار سړي ته وایي خبرېږي چم ګاونډ کلي مولا مشر ورته وایي چې ستا دا زوی په دې باندې روان دی څه د کور نه ته پرابلم و یاره بالکل ولې نه چې موږ والد صاحب خپله چې کم دی که نه دا مولا سړی و پېښ شو دی کور او جومات او بس الحمدلله به د خپل قرآن او حدیث به د کول مارونه الحمدلله لیمان هم شته پکې او پلار هم خپله داسې ټول مطلب د مولیانو کورنۍ صرف زه یو پکې ټیک ټاک ته راغلی بلکې ډېرو ته پته هم ده خو بس بیا اخره کې پوه شو چې یاره سړی خو نه منې کېږي نو بس اوس هم پټ کله ناکله دا پاټو خو والد صاحب ته زړه مې مات شوی وتی نو خو اوس بیا هم ویم چې یاره ذهن فرش کولو دپاره دوباره بیا رالم ځینې وخت کې تنګېږي چې په لاره چم ګاونډ کې کوڅه کې روان وي خلک درپسې اواز کوي چې دغه ټوپونه والل یاره چې سړی سور کی کنه بیا بد پینه لګي خو کله ناکله چې بې سوره د اواز لري کې ډېر عجیبه لګي خو خیر زه په دې دا مایند کوم نه ولې چې ما خپل هم دا جمپینګ سټارټ کړی یم هم دیز دپاره عجز ملنګ عبدالله پېښور کینګ دا نوم هم څنګه خیال لرالی
یره جی بس الحمدلله موږ هر چا العاجزي خو سر کې الله ته ډېره ګرانه ده پوه شولې عاجزي الله سره نشته نو په کار هم داسي او ما الحمدلله کوشش هم دا دی پهلنی ملاقات کې الحمدلله ما ته کس ویل چې زما لس کالو زوړ یاري ولې زه مینه محبت دومره ورکوم ته چې قبر صادر یو الله سره مسه کوي انسان بس یې مړ چې په قبر کې ټیک ټاکرانو ملګرو نه سونه پورې مطمئن او سونه پورې ناراض یره بس الله دې خوشاله ساتي ناراضتیا به نه کوم خو دا باز یو نیم نه خبر شم چانه پیسې خلی یا چانه مطلب دا د غلط استعمالي د ټیک ټاک الحمدلله ما په یو سره کاسره روپۍ حرام شکه دا چانه ما کوي نو ماته دی په دې ویډیو کې کمنټ وکړي والد صاحب مړ شو تاسو یو ځل ویل چې ما ټیک ټاک نه توبه کړل تاسو بیا ټیک ټاک سازوي دغه ته په کوم نظر ګورئ آینده بس کیږي یره دا خو ما ته چې ما نه سٹارټولو خو دومره شوم چې منټل سبسکرایب بالکل لکه پلار مړ شي لکه سړی ملا چې ماته شي کنه او سکور مشرم زمنو دی وجه نه سوچونه ما سړی زیات ته پلار دنه مخکې مور وفات و نو امين اوس چې کم دی ما د دې پر دوباره ذکرم چې یار دو سره بکینه سم مړ وسه سوچونه راغستي ټول په دنیا نه ځوق ما خو ټیک تا خو مان پر شکول لپاره الله دې ما پیره کې پر دې غیبتونه خدای واپس را لملاشه ټیک ټاک کې ځان بیزی کدا مایند مجلک واپس دغه تلاړ شي چرته سم میسج چرته سم ویډیو هم داسې نه دلدل ما تر اوسه پورې چې تاسو په دې پښتنو له او داسې د آخرت یاد داسې د دین ګټه میسج ورکړل په ټیک ټاک باندې تاسو ډیر خلک ګوري نو ولې داسې نه کوي اصل کې خبر داسې ده چې ما خو میسج ډیر خپل میسج ورکړی زما لندې خته ویډیو زګوري زه دې بعضی وخت ډیری ته لاړ شم مور پلار قبر ته لاړ شم نو تل زه قبرونه وګورم داسې یو قبر مې اورس کتلې ما دې چې کولې شي بالکل لندې پریوته نو زما ویډیو جوړه کړ چورو کوله بس موږ اخیری ځای ده دا چې نور هم کړی الحمدلله زما زیات ټیک ټاک کې ناتونه زما چلیمانه خلکو نه کاپی کړی واغه هم دغه وخت کې ټیک ټاک هغه ماته پته ټول عوامو ته پته واپس چې کوم دی ټیک ټاک ته راتلی داسې په مزه زما په خیال خو تاسو په دغه باندې راوختئ واپس په ټیک ټاک نه ان شاء الله الله نو امید دی الله نه سوال کو د خیره الله دې مونږ ته مې دی ته کې بلکې ټول مسلمان ته مونږ نه پوهیږو دا ټیم خو کوشش وکړو دینه با چې راخه میسج ورکو وته او دا پالتو چې کوم خو دې خیر غلط حرکت په کې دي کړي خو دا ټیک ټاک کې پریدو او چرته په تبلیغ وزو یار او خبر هم دغه د عبدالله بھائی بزنس هم سم سو کاروبار زه خو انټرویو کې ویم او قسمت ته ګوره دا تل سم که شلمه انټرویو ده او چې کلم راغلی زه پاک ورځ بیروزګار یم زکه وایم نو تاسو نه کاشف به یو ریکارډینګ کړو او هغه کوم تاسو داسې سکینولې منولې داسې کاروبار هم شروع کړو نو دا پښتانه چې کوم دی لاول ځان دغه مقام ته ورسي چې په خلکو پښتنو باندې ځانو مني صحیح شو موږ د پښتنو نه ګیله نه کوو خو دغه پښتانه بیا دغه انسان له دونه سپورټ نه ورګي چې هغه مثال کې په کار روزګار کې کاشف به تاسو دغه میسج ګدلی و عوامو ته چې راشه او د عبدالله بھائی سره سمراسته وکړي دا اوس پورې تاسو سره سمراسته شوې ده کنه نه دا خو دا خبر دا ویل چې سر کې د خبرې براتلې د کالونه چې اوریدو قابل بنو ما درې ورځې موبایل باندې کوم خلکو مالې ربط مې کوم انټرویو ورکړ دا نمبر مې په ورکړ ول خلکو به د اپوزیټ سوچ کو غلط سوچ به کولو یا خندا شان به کولا نو دا صرف زنا دا د نور خلک بیا کې دې شي موږ مان زیات خرابي او تاسو دا رنګ ډرامې ور سره کوي نو زه خو هم چې اخرت یاد ساتي ګوره یو نه ورځ به ورزو نو د چا پر ټوکی ټکاري خنداونه کوي مخکې په راتلون کې ژوند کې مس خیال له چې سب بزنس طرف ته بس ځان له بس فیلډ سازوي کنه یره ان شاء الله یو څو ملګرو راته ویلي دي او الله نه بغواړو ته د الله نه ساتل پکار دي بالکل خو ان شاء الله الله نو امید دي چرته خو بزنس ان شاء الله شروع شي د عمران دیوانه او د ریمبو او د ایجاز دی په هسپتال کې موږ ته دا مشترکه ځکه چې کوم پښتانه دغه پروګرام ګوري که زه ډایرکټ نوم واخلم ایجاز به نو هغه څوک نه پیژني د عمران دیوانه په سر باندې ایجاز به خلک پیژني نو د ایجاز به اپس کې به وي یو ځای بل ځای به وي اوس چې کوم نه تاسو هغې نه راغلي وي په څه وجوهات ورغلي وي په څه ترې راغلی یره بسلته خو زما داسې حساب وزلته منیجر وم ورسره او بل چې کم دی دا هغه چې څومره مطلب دا ویډیوز دي که نه دا ایډیټینګ کول دا هر څه ټول ورته ما کول هغه غریب په دې حساب کتاب نه رسي که نه نو ما به ورسره دا کول خو بیا بل څه خبره زموږ ذاتي څه معامله او په دې وجه باندې نه بس بیا زه ماتې ځان لږ را سیټ ته کو عمران دیوانه او ریمبو بله خبر دا ده چې یو د عزت چرته یي که نه هغه حدیث شریف هم دی چې عزت یې نه وي که نه سونی په پلیټ کې درکوي حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي نو هغه ځای ته مزه
بالکل. نو دې وجې نه ما ډېر داسې د دوستانو ځایونه پرې غوستي دي او بس نومونه یې نه علم خو بس ډېر داسې شته پکې. بالکل دغه مینوال ته دغه څرګند وي، دغه قدرمندو پښتنو ته دغه څرګند وي چې عبدالله به ډېر ملنګ او ډېر عاجز سړی دی، ډېر آزاد طبیعته سړی دی او موږ ته ډېر زیات ګران دی. دغه په تیره باندې خپلو مینوال ته خپل وروڼو ته به یو ښکلی شانتې میسج څه میسج ورکوئ؟ یاره زه خو به دا میسج ورکړم دې نه مخکې مې ورته وویل چې یاره اوس ذاتي ما ته وګورئ ښه فیمس ښه مطلب الحمدلله زما په ټیک ټاک کې پښتنو کې الحمدلله ریکارډ چا نه دی مات کړی، بلکې تاسو چې وخت نه ټیک ټاک شروع کړو په هغه وخت کې مثال کې څوک ټیک ټاکران فیمس ټیک ټاکران دلته په پښتنو کې؟ یاره په پښتنو کې زیبا ګل وه، دا زیبا ګل دا بار چې کوم دی جینکۍ وي دا وي په هلکانو کې دومره فیمس ما نه و لیدلی. نو زه دا میسج ورکوم چې لکه مطلب مې ځان مې ورته یاد کړو چې یار دومره فیمس نه ما څه فایده وانه اخیستله. صحیح ده بس په دې باندې به ورورولي جوړه شي یا ګپ شپ به جوړ شي، خدا نه روزګار جوړېږي سم نه. یو د مور او پلار خدمت ځکه چې دا دنیا هم ښه کوي هغه نن زما مور او پلار دواړه نشته الحمدلله ما خدمت کړی دی او ما الحمدلله په خالي لاس باندې الله نه شکر ګزارم، ډېر خوشحاله ګرځم سکون سره یم ولې ما خدمت کړم. تاسو مهرباني وکړئ د خپل مشرانو قدر وکړئ کشرانو شفقت وکړئ. نو دا یو زما تاسو میسج دی. ډېره مننه عبدالله بای د وخت راکولو یو جهان مننه. قدرمند در بل پروګرام پورې خپل رور کاشف له اجازت ورکوي د خپل کیمرمین عمر سره د لوی الله په امان.